سلامونه نیکی له دوستانو بیا هم راغلی زموږ نننی درس ته یو څو لنډې مهمې جملې دي چې تاسې کولی شئ روزمره یا هر ورځ هر اونۍ استفاده کوئ. zurückkommen بیرته راتلل، ankommen یعنی را رسیدل. نو اوس به استفاده کوو چې څه رقم جملې جوړیږي او څه رقم استفاده کیږي. zurückkommen بیرته راتلل. wann kommst du zurück تاسو څه وخت بیرته راځئ. ich bin gestern spät zurückgekommen زه پرون ناوخته بیرته راغلم. wir kommen morgen zurück موږ سبا بیرته راځو. sie will nicht zurückkommen هغه نغواړي چې بیرته راشي یعنی یا میرمن. komm bald zurück بیرته زر راشه. اوس به ankommen یعنی را رسیدل. wann kommen wir an موږ څه وخت را رسیږو. ich komme gleich an زه اوس در رسیږم یعنی اوس مهال زه در رسیږم یا درځم. wir sind gleichzeitig angekommen موږ په خپل وخت یا په خپل نیټه بیرته راورسیدلو یا راغللو. wir sind zuerst angekommen موږ په اول کې راورسیدو یا راغللو. نو دا وه zurückkommen und ankommen. سره شریک کړئ او فالو یې کړئ چې موږ هر درس تاسو در ورسیږي. ته بلې ویډیو ښه